الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د قرآن کریم د سورة القلم 15 نمبر آیات دی. مخکې درجې چې د آیات کریمه ترجمه وکړو د دې دپاره یو دوې خبرې مقدماتي کوم. هغه دا دی چې یو وخت یو سړي و رادیو ته ټلیفون ورکړی و، د دغه په باره کې غږېدله. دلته یو ډاکټر تېر سوی دی په دا جلال آباد کې یو څو کاله مخکې، دلته څه داسې د اباتي کار کړی دی، ډاکټر ناکامورا نومیږي. د هغه په باره کې غږېدی چې دا دلته شهید سو په دې ځای کې، او دا خو نو جنتي دی، روح به په جنت کې. الله تعالی خو نو جنت یوازې د مسلمانانو دپاره نه دی پیدا کړی، کافران هم ورځي چې ښه ښه کارونه وکړي. نو دا خبره خو چې د ډېره غلطه وه، دا خو په سړی په کافر کېږي، د دینه په وځي. عورت ته چې د هغه زنجلا کېږي، موږ یې په پښتو طلاق بولو، موږ یې مینه پر طلاقه سو. دا خو دا رقم نو خو دا د ټلیفونو طرز موږ ته نه معلومېږي چې اوس بېرته سړی ټلیفونونو چې دا اوس ته څه وایه، ته ځان ته مسلمان وایه، ته څه رقم انسان یې چې دا خبره کوې، چې هلته خو ګډ نو چې مسلمان و کافر دا دواړه الله جنت ته اچي. جنت خو نو یوازې د مسلمان دپاره نه دی پیدا کړی. نو بیا په دا اوس کې بیا دغسې یو مسله یو ځای پېښه سوله، نو لحاظه زه مجبوره سوم چې دا خو ډېر خلک په دا نظر باندې سته، دا عوام دي، دا خو د قرآن سره رابطه نه لري، د دین سره رابطه نه لري، دغه یو لمونځ اذان اوري بالا دی چې وایي دغه کیسه ده. نو د نن په دغه وړانګه کې زه دغه یو څو خبرې کوم. دغه آیات کریمه چې اوس دلته ما تلاوت کړي، دا الله پاک داسې فرمایي: افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا نو موږ ګرځو مسلمانان لکه مجرمان، داسې به ګرځو سره یو رقم به وي. یعنې دا مساوات د مسلمان او د مجرم، مجرم څه مراد کافر دی، دا چې دی د عدالت تقاضا نه ده. الله وایي زه خو عاجل ذات یم، نو زه به دا دواړه برابرومه، دواړه به جنت ته راځي یا به دواړه دوزخ ته ځي. نه دی، د مسلمان ځای جنت دی، او د مجرم چې هغه کافر دی د هغه ځای چې دی هغه دوزخ دی. مسلمان چې دی هغه کلمه ویلې ده، د الله وحدانیت یې منلی دی، د الله تعالی احکام یې ګرده منلي دي، نفس یې په لمنځو، په روژو، په تهجدو، په جهادو ختلی دی، د دا بل نفس په شرابو، په زناو، په عیاشیو کې ختلی دی، د الله څخه په انکار کې، د قرآن په انکار کې. اوس دا دوه ته سره مساوي کوي، دواړه جنت ته هستي. الله پاک وایي دا څنګه کار دی، موږ به دا رقم کار کوو. افنجعل المسلمین کالمجرمین. دا یو. دوم نمبر آیت کریمه په سورة صاد کې د قرآن کریم راځي، 28 نمبر آیات. الله وایي: ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا موږ به وګرځو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي او عمل صالح یې کړی دي، دا به داسې ګرځو لکه مفسدین په مځکه کې، چې په مځکه کې فساد کوي، چې یو ناروایي دی یې راوړي، چې یو فحشا او منکر دی یې راوړي، او دا بل مؤمن دی عمل صالح کوي، دا به نو موږ هغه رقم ګرځو لکه مفسدین یو رقم وي. یعنې د عدالت تقاضا دا نه ده، د الله تعالی عدالت څخه د نظر قطع که د انسان عقل دا نه وایي. پس الله پاک ام نجعل المتقین کالفجار، آیا متقیان خلق دا موږ داسې وګرځو لکه فجار خلق، فاجران خلق، ګناهکاران خلق. یعنې دا د مال د سالم عقل تقاضا نه ده چې انسان لږ نو کوي د انسان په درجه کې. الله وایي زه به دا کار څنګه کوم؟ نو د دغه مسلمان څه څونه ګیله ده چې دی هغه د عاقل درجه لا ځان ته نه لري. تا اوس نشه کړې ده، ځان ته مسلمان هم وایي، دا خبرې هم کوي، که ګر سره نو د هغه قدر دماغ دی. دا دوه آیات. دریم آیات په قرآن کریم کې په سورة فصلت کې راځي، 28 نمبر آیات دی.
ذلك جزاء اعداء الله النار. مخکې آیات کې چې دی الله تعالی موږ به کافرانو ته سخت عذاب ورکړو، پسې په دا آیات کې فرمایي ذلك جزاء اعداء الله النار، دغه سخت عذاب چې دی دا د الله د دشمنانو جزا ده، یعنی النار اور دوزخ ته دی جزا ده. لهم فيها دار الخلد، دوی لره په دغه دوزخ کې چې دی د همیشه توب ځای دی، د همیشه توب دپاره کور دی. ولې؟ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، دا جزا ده په سبب د هغه چې دوی زموږ په آیاتو باندې انکار کاوه، زموږ آیاتونه یې نه منله. چې الله تعالی کوم احکام نازل کړي دي د انسانانو دپاره، دا هغه نه منله، د ځانه یې قوانین جوړوله چې دا حقوق بشر دي، دا به ګرد دنیا را سره مني. هغه د الله تعالی قوانین چې هغه یې تر پښو لاندې کول، نو الله پاک وایي د دوی دپاره اور دی، او هغه اور د ابد دپاره دی، ځینې راوځي نه، او دی علیحده مسلمان دی غیږ به راوایي کافر هم جنت ته راځي. دا یو بل. څلورم نمبر چې دی هغه په سورة بقره کې د قرآن کریم په 250 نمبر آیات کې الله داسې وایي الله ولی الذین آمنوا، الله تعالی ولی د هغه کسانو دی چې ایمان یې راوړي، یخرجهم من الظلمات الى النور، دوی د تاریکیو څخه د کفر و نور ته راباسي د ایمان. والذین کفروا، هغه کسان چې هغه چې کافران سوي دي، اولیاءهم الطاغوت، د دوی اولیاء او دوستان شیطانان دي، یخرجونهم من النور الى الظلمات، دوی چې د نور څخه د ایمان د تاریکیو خاطر به شیطان دوستی. اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، دغه چې د شیطان دوستان دي چې دا کفار دي، الله پاک دا خویندان د اور دي، او دوی به په دې اور کې خالد وي، د همیشه لپاره به. نو دا آیات هم دغه رقم وایي. دا څلورم نمبر. د دې څخه چې نظر قطع کې 5 نمبر حدیث دی د پیغمبر علیه السلام، حدیث چې دی هغه د سهل ابن سعد رضی الله عنه څخه روایت دی. دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وای لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، کدا دنیا د الله تعالی په وړاندې د غماش د وزر سره برابر وای، ما سقا کافرا منها شربة، و کافر ته به دغه دنیا څخه یو غړپ اوبه نه وای ورکړي، یو غړپ اوبه چې د دنیا د غماش د وزر ارزش درلوده، اله به کافر څخه نه وای پکړي. لیکن خدا سپکه ده، نو چې الله تعالی وای دا دنیا چې د غماش د وزر ارزش درلوده اله کافر ته نه ورکول، نو د جنت د غماش د وزر ارزانه دي چې الله کافر ته ورکړي. د غماش د وزر کده ارزش جنت نه لري. ټول دنیا د الله دونه مستغنی ذاتي ګرد دنیا د غماش په وزر باندې نه اخلي، ګرځوي دا چی شي د ګرځره پانیکیږي. نو دغه کده دغه ارزش درلوده اله الله تعالی و کافر ته نه ورکول، نو جنت خو چې دی هغه وګوره ته دنیا وګوره، هغه څنګه و کافر ته وکي. مسلمان ته څنګه د فیصله کوي چې کافر چې دی الله تعالی و جنت ته بیاي. نو دا څلور آیاتونه د 5 نمبر چې هغه د حدیث په مشکات کې راغلي دي، مشکات شریف حواله و احمد ترمذی ابن ماجه ته ورکړی ده، د مشکات په 2 جلد په 441 صفحه کې دا راغلي دي. اوس که د دې څخه نظر قطع کې په عقلي خبره ورته راسي چې دی ویانو ښه کارونه کړي دي. ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکاو، د رسول علیه الصلاۃ والسلام ډیره سخت دفاع کوله د نور مشرکانو څخه. هغه ورته چې دا په لاس راکه را تسلیم یې کړه، دا زموږ د خدایانو بد وایي، زموږ د دین خلاف دی، د دفاع کوله او حال چې خپله کلمه نه پر ویل. دغه ابو طالب چې دی و دوزخ ته لویږي. د په باره کې پیغمبر علیه السلام وایي چې د اور چوټې به په پښو تر سترګو به لمبې راوځي، دماغ به لکه جګلې داسې ایشي. شنو که په ښه کار څوک خلاصېدی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر دفاع د دې څخه بل ښه کار هم شته. دا د جلال آباد بند به ډېر قیمت لري که د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دفاع د ټولو کفارو په مقابله کې ابو طالب پر ولاړو نه ورتسلیماوه، نو خو ابو طالب به جنت تللی وای. دته ویل چې دی مړ کېدی، رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ناستو زارۍ ورته کولې چې کاکا ته فقط کلمه ووایه، نور کار ما ته را پرېږدوه، فقط چې ما هغه ثبوت سي د توحید کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دغه کلمه نه ویله، برای در مرګ وروسته د خلکو پیغور زما نفس نه اخلي چې باره به ابو طالب د دوزخه وبېرېدی، کلمه یې وویله. پر هغه کفر باندې مړ شو، د پیغمبر علیه السلام ارمان پاتې شو. نو دا مې در دې پورې درته ویله چې په ښه کار باندې کافر جنت ته نه ځي،
دا جلا خبره ده چې په ښه کار باندې الله تعالی څه سهولت ورسره کوي، لکه د ابوطالب سره دا سهولت دی چې دا په ټول دوزخ کې تر ده نو سپکترین عذاب والا نسته، دغه هغه سپک عذاب دی چې در سترګو د باڼوګانو سره بېلمبې راوځي. نو دا د څه خاطره دا د عذاب دونه سپک دی چې د پیغمبر علیه السلام دفاع یې کړې وه. نو پر کافر باندې چې دی پر هغه باندې جنت الله حرام کړی دی. نو دا ما مازی ولمش نمونه خروار قرآن کریم په ډک دی په دغسې آیاتو باندې چې کافر و جنت ته نشي تلای. نو د خدای په لحاظ افغانانو دا کار مه کوئ. ستاسې چې د طالبه څخه کوم ځای سوی کوي هغه خوږېږي، نو هغه درد په دغه کونده کوي چې باره کافر جنت ته استی. د خدای پاک په قرآن کې هغې کې مسخرې دي جوړې کړي دي، په هغې کې ته دا خپل کسات کاږي، نو خوږېږي د کوم ځای او وایې چې شي دغه خبرې که څوک کوي دا معاینه ځینې جلا ده، د معاینې سره یې بیا جکت نه سي کېږي، ځکه خو هغه نه ده ورسره کافره سوی، دی کافر شو د دینه ووتی. نو دا کار مه کوئ. الله عز وجل دې موږ ټولو ته صحیح عقیده راکړي. کوم کسان که په دغه مرض اخته یې الله دې وکړي چې توبه وکاږي، کافر که کلمه ووایي بیا الله تعالی جنت ته بیایي، نو ته خو هم مسلمان نسل څخه خو یې، نو چې کلمه ووایي خو ته هم جنت ته بیایي چې پر دغه کلمه نو بیا مړ شي. نو د دین څخه به رخشند و ډرۍ نه جوړوي چې هر څه تا پر رایله کړه هغه خبره به سیي بالا چې په راډیو کې نشر کړي چې ما هم دا د یو خبره وکړه. د قرآن سره علاقه جوړه کړي، د قرآن سره چې علاقه ستاسې نه وي دغه شیان به وایست. نو د الله عز وجل څخه به دعا کوو چې موږ تاسې په قرآن باندې پوه سو او د قرآن سره مو اشنایي ډېره سي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.